أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. د انسان په فطرت کې څه تقاضاوي الله تعالی پیدا کړی دي، د هغو تقاضاو د پوره کولو دپاره مشروع طریقې الله تعالی بیان کړي دي. تر اوسه پورې د نکاح په متعلق خبره وه، دا په انسان کې فطري صفت شهوت الله تعالی پیدا کړی، د دغه فطري تقاضا د پوره کولو دپاره جایز لار د نکاح الله بیان کړی. بیا دغه نکاح کې څومره توسع راغله، څلور ښځې کوي تر څلورو روا دي، یوه کوي په عدالت ورسره چلیږي، که د اصلي وس نه لري مینځه کوي درته روا ده. دا تر اوسه پورې چې څومره بیان و دا روا او دا ناروا، الله وی دا الله اراده لري چې تاسو ته حق بیان کړي، په سمه لار مو روان کړي چې د روا او ناروا طریقه وپېژنئ، او خدای پاک په تاسو رجوع وکړي د رحمت. که الله دغه مشروع طریقې د خواهشاتو د پوره کولو موږ ته واضح نه وای بیان کړي، نو کله به انسان د خپلو فطري تقاضاو په وجه په ګناهو کې واقع کېدو، دا به د هلاکت ذریعه ګرځېده. نو الله خپل رحمت وکړو چې دا بیان واضح وکړو چې خلک د هلاکت نه بچ شي. یرید الله لیبین لکم، الله اراده لري چې بیان کې تاسو ته شرعي احکام، ویهدیکم سنن الذین من قبلکم، او در وښیي تاسو ته لار د هغه کسانو چې پخوا د تاسو نه تېر شوي وو چې انبیا وو، د هغو حق لار درته بیان کړي. ويتوب عليكم، او الله اراده لري چې رجوع وکړي په رحمت سره په تاسو باندې. والله علیم حکیم، خدای پاک علیم او حکیم ذات. والله يريد ان يتوب عليكم، الله اراده لري چې رجوع وکړي په رحمت سره په تاسو باندې. ويريد الذين يتبعون الشهوات، او اراده لري هغه کسان چې متابعت خپل خواهشاتو د نفسي ارزوګانو کوي، چې فاسقین فاجرین کفار دي، هغه بیا اراده لري ان تميلوا ميلا عظيما، د دې چې تاسو کاږه شئ د حق د لارې نه پوکه کېدلو ډېرو لویه سره. هر جایزه طریقه الله بیان کړې ده، خو ورسره په څنګ کې اغوا د شیطان او د انسانانو او کفارو موجوده ده. هغه خلک د حق د لارې نه بیا یې لرې کوي. او یرید الله ان یخفف عنکم، الله اراده لري چې په دا نکاح کې تاسو ته اجازه وکړئ، یوه کوي که دوه کوي که درې کوي که څلور کوي، اصیله کوي که مینځه کوي. دا بیان کې اراده د دې لري چې په تاسو تخفیف راولي. ګورئ، یو انسان ده الله تعالی یې ته ډېر صحت او ډېر طاقت او قوت ورکړی، یو واده باندې د ده ضرورت نه راپکېږي، ځکه واده د مریض شو، د حیض تکلیف پېښېږي، د نفاس تکلیف پېښېږي. دغه انسان کله څلورو واده پس ناو بیا ګرفتاره کېږي. الله وسعت وکړو تر څلورو پورې ورته راواکړي. دا لازمي حکم خو نه ده کړی، د اصلي او د منځي په منځ کې اختیار ورکړو، لازمي حکم نه ده کړی، د دې لپاره چې په مخلوق تخفیف او اسانتیا راولي. او وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزوری ده، دروند بار او طاقت نشي برداشت کولی. که یوه خبره لازمي کړې وای په انسانانو باندې، بیا به انسان برداشت نشوی کړی، خو الله وسعت وکړو په دغه کارو کې د دغه لپاره چې انسان ضعیف البنیاد ده، خپل مدافعه د نفس د شیطان سره دی پوره نشي کولی. نو خدای پاک ځکه دا جایزې لارې په وسعت سره بیان کړی چې سړی د دغه مشکل نه خلاص شي. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما. څوک د جاهلیت په دور کې په چا به چې بر شو سړی وژو، چې په مال به بر شو مال به تر وړ. الله د انسان وژنه ناحقه ناروا کړې، د انسان مال هم ناحقه ناروا کړی، چې
اوس مو ویلې چې په خوشحاله طبیعت یې نه درکوي چې تحفه درکوي هم نه بې قبله چې د زړه نه نه یې هسې د شرم یې درکوي دا د شرم شی به هم نه قبله اوس الله وی په باطله به ګورئ په خپل مابین کې یو د بل مالونه نه خورئ او که په خوښه په تجارت باندې په رضایت د دواړو طرفینو باندې بیا خو پروا نشته انسانان به هم نه وژنئ خو د انسان د وژلو نه د ځان په وژنه تعبیر وکړه خپل ځان به نه وژنئ ولې وایي په حرمت کې د ځان او د بل فرق نشته د بل وژل داسې ګناه ده لکه د خپل ځان وژل د ځان د وژلو په باب کې حدیث مبارک کې راځي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې خپل ځان په کومه طریقه قتل کې مړی کی په قیامت کې به په جهنم کې په یغه طریقه خپل ځان ته سزا ورکړي کبل پر چې کچا ځان په چاقو ویلې و ځان مړ کړي د جهنم په مابین کې به ولاړ خپل ځان به دغه په چاقو وي ځان ته به دغه سزا ورکړي یو طرف ته به اور وي بل طرف ته به په چاقو ځان سی وي کچا دی یو جګ ځای نه ځان اچولې په دغه ځان مړ کړي نو په جهنم کې به دینه نه دغه سزا ځان ته ورکړي یو طرف ته به اور وي بل طرف ته به د جګ ځای نه ځکه هلته غرونه دي ډېر غټ غټ د اور غرونه دي پکې په هغه نه به ځان اچي کچا زهر چې کړي خو چې په کومه طریقه یې ځان وژلی په قیامت کې به په هغه طریقه ځان ته سزا ورکړي نو د ځان وژنه حرام ده ځکه ځان د تا په واقع کې د تا نه ده موږ بار بار نه وایو موږ ځان دي موږ مال دي موږ اولاد دي چا دي د الله تعالی دي اوس د ځان تصرف هم په جایزه طریقه درته روا ده ځان سره به هم ظلم نه کوې د ځان سره به هم ظلم نه کوې حتی په عبادت کې یو صحابي مبارک ده نوی واده یې وکړو او ډېر وخت بعد دا پلار د خپل نګور نه به پوښتنه کړه څنګه دا زوی مې څنګه دا در سره بله ورځ کې هغې غریب حال وویلې تا زوی د دنیا خواهشاتو ته ضرورت نه لري واده یې کړی خو جما نه کړي دی راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه پوښتنه ترې وکړه ده ورته ویلې عبادت کې ټول وخت نفلي روژې شپه ټوله په نفلو تېروي ګوره عبادت ته خو دومره زیات شو چې د بنده حق په ضایع شو من یې کړه دومره عبادت به نه کړي چې د بنده حق ضایع کړي سلمان فارسي رضی الله عنه د یو صحابي سره ورور کړی هغه چې راغی د هغه خپل ورور حضرت ابودردا ښځه یې ولیده ملنګ په شکل باندې ولې ښځه خو چې مېړه لري ځان ښایسته کوي دې ورته ویلې چې ورور د دنیایي شیانو ته حاجت نه لري کنایتن یعنې دا معنا هغه د ما طرف ته راګوري نه یغه به هم روژې نیوې ډېرې د شپې نفلونه کړه هغه چې راغی ماړی ورته راواخېست سلمان فارسي رضی الله عنه ته خوراتم ما روژه ده وایي چې ته نه خورې زه هم نه خورم نفلي روژه یې په ما طرف راپوهې خوړه لماخستان حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه ته ځای واچو دی په نفلو درېږي وایي څنګه ویده شه خو مېلمه ده ورور یې د خفه کوی نه شي بیا چې لږ ساعت بعد هغه جګېدو څنګه ویده شه د شپې چې اخره حصه شوه د تهجد وخت راغی اوس جګ شه نو اوس دوه ورونه دي دواړه صحابه دي د اسلام په بنیاد ورونه دي یو ډېر عبادت کوي بل متوسط الحال عبادت کوي دا لږ عبادت چې کوي خو چې همیشه یې کوي دغه اوس دا بل ته نصیحت کوي ګوره د تا د ځان هم په تا حق ده د تا د مېلمه هم په تا حق ده د الله هم په تا حق ده د تا د ښځې هم په تا حق ده هر چا خپل حق ادا کوه هغه وایي زه صوفیتوب کوم ته مې منې کوې ورغله دواړه پیغمبر علیه السلام ته چې اوس د ما راښکته کړي سلمان فارسي راته وایي څه وخت ویده کېږه څه وخت بیا عبادت کوه نفلي روژې کله کله نیسه او کله کله یې خوره د خپل اهل حق هم ادا کوه د مېلمه حق هم ادا کوه نبی علیہ السلام ورته ښه یې درته ویلي ځکه لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق ولربک علیک حق ولزیفک علیک حق د تا د ښځې په تا حق ده د تا د مېلمه په تا حق ده د تا د ځان په تا حق ده چې همیش پې خوبه کې سترګې به دې خرابېږي دا ولې زده یې کوې دا یو نعمت ده دا موږ خو ویایو او خدای پاک دې موږ په ګناه کې نه واقع کوي موږ لږ حرص زیاته د خپله شخصا د ما دا ستړې د طریقت په سلسلو کې د بیانو په سلسله کې زه ډېرې تېروم
دا خلیفه صاحبان هم یقیني ماته ویې چې داسې مه کوه. مولوي صاحبانو ملګري م راته ویې زه خپل ځان اوس دې تر چوکاټ وتلی یم، ځان نشم راګرځولی، خلک مو نه پرېږدي. کله داسې حد ته ورسېږو چې دغه کنکي ماشوم خبره زه نشم برداشت کولی. دومره زوم کله راته پیدا شي قبله قاسم مبارک مې چڼې خوړې دا د چڼو اواز څومره خرپی به وي، دغه مې یقیني نه شوی برداشت کولی، غلی تر چوک شوم، دغه غږ په ما بدله کېده. کله تلاوت په ختم کې نږدې څوک را شروع شي د تلاوت نه په عذاب شي، کله په دا وظیفه کې څوک چغه باندې لږ په زوره وژاړي یا په زوره چغه وکړي د دغه نه په عذاب شم. نو دومره خو اوس خو یو کمزوري ما خو داسې نه ده چې زیادت ته، خو دغه غږېدا مې ډېره د مرض لرم، دا هر شی حق لري. نو الله تعالی وی چې خدای پاک تاسې به ځانم نه وژنئ، د ځانم په تا حق ده، ذات خپل نه ده، دا د الله ده. بل مسلمان بم نه وژنې، هغه هم داسې ده لکه خپل ځان وژن. ان الله کان بکم رحیما، الله تعالی په تاسې باندې ډېر مهربانه ده. ومن یفعل ذلک، څوک چې دا تیر ګناوې وکړي، تر حد نه تیر شي، پردی مال په ناحقه طریقه باندې خوري، انسانان وژني، ناروا کارونه کوي، عدوانا و ظلما، له وجې د تېرېدلو تر حق او په ظلم سره، فسوف نصلیه نارا، زر د موږ به داخل کړو دی اور د دوزخ ته، وکان ذلک علی الله یسیرا، دا په اور سوځن د ظالم په الله ډېر اسانه ده. داسې خیال یې څوک نه کوي چې څوک به مې ونیسي، د الله ډېر اسانه ده. الله ته ځکه چې الله په قدرت او الله په ملک یې ده. بیا د الله رحم ته وګوره، انسان عاجز ده، کله ګناه ته راوشي، خو ګناوې دوه قسمه دي، کبیرې صغیرې. کبیره ګناه چې یا عذاب ورسره ذکر وي، یا لعنت ورسره ذکر وي، یا ختمه یا طبع ټکی ورسره ذکر وي، یا یو حد یې په باب کې ذکر وي، یا د ظلم الفاظ د یغو په باب کې ذکر وي، د جهنم د اور خبره د یغو په باب کې ذکر وي، دغه کبیره ګناه ویل کېږي. دا ان تر 200 پورې ذکر شوي دي، او چې دا نه وي یو ته صغیره ګناه ویل شوي دي. د الله پر رحم صغیره ګناه په نیک اعمال ختمېږي. دا 5 وخت لمونځ مکفرات لما بینهن، سهار مونځ دی وکړو، د لمانځه نه بعد تر ماسپښینه پورې په دغه مابین کې غلط نظر درنه ولګېده، د غلطې خبرې دي د چا سره وکړې، نامحرمې ښځې سره غلطې وغږېدې. دا هسې یو مثال درکړم، دا اوس صغایر دي. په صحیح طریقه د لمونځ وکړو، خو دلته ګورې دلاوره کېږو به نه چې ټوله ورځ کوو خپل لمانځه ختمېږي، خو لمونځ چې لمونځ وي، چې په صحیح طریقه اودس وکړي نو لمونځ وکړي، دا ګناه ختمېږي. بیا تر مازدیګره پورې بیا څه درنه وشو، مازدیګر د لمونځ وکړو، دا بیا ختمېږي تر ماښامه پورې، مابین کې بیا چې څه درنه وشو، ماښام په لمانځه ختمېږي. دغسې ماخستن د یوې جمعې نه بلې جمعې پورې ختمېږي ګناوې، یوې روژې نه تر بلې روژې پورې ختمېږي ګناوې. په دغه نیک اعمالو خدای پاک صغیرې ګناوې معاف کوي. زموږ د اهل سنت والجماعت رایه دا ده. کبیره ګناه دا لاندې تر مشیت الهي ده، سړی په دلاوري دا خبر نشي کړی چې په نیک اعمالو ختمېږي. د الله د رحم سره خو څه بعیده نه ده چې کبیره ګناوې معاف کړي، خو موږ د فیصلې په شکل نشو ویلی. فیصله به هلته ویلي موږ اهل سنت والجماعت چې کبیره ګناه په توبه معاف کېږي، چې توبه دې ویسته بیا الله معاف کوي. اوس نو که یو سړی کبیرې ګناه بیخي لري نه، الله مو د حفاظت وکړي، نه یې قتل کړی ده، نه یې زنا کړی ده، نه یې غلا کړی ده، نه یې شراب چکلي دي، نه یې غیبت کړی ده، نه یې دروغ ویلي دي، دا ګورې کبیرې ګناوې دي. مثلا دا یو هم نه دي کړي، خو صغیرې تر شوي. الله وی چې کبیره دې نه وه کړې، صغیره زه په نیک عمل در معاف کوم. دغه شرط نه بعضې ملایان داسې اخلي چې که کبیره دې کړې وه، هغه صغیره هم بیا په نیک عمل نه در معاف کوي. او موږ مذهب دا ده چې نه، دغه دا معنی ده چې که کبیره دې نه وه کړې، بیا نو ټولې ګناوې، خو ټولې دي صغیرې، ټولې ګناوې در معاف کوم. خو که کبیره در نه شوې وه، صغیره دې معاف کوم په نیک اعمالو، کبیره نو نه معاف کېږي چې تر څو دې توبه نه ایستلې.
او کبیره چې توبه وباسي صغیره کېږي په دې کې عمل ذاتي ختمېږي. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، که ځان وساتئ تاسې د لویو هغو ګناهونه چې تاسې تر منع کړی شوي وي، نو الله وي نکفر عنکم سیئاتکم، زه به لرې کړم د تاسې نه صغیره ګناوې د تاسې، وندخلکم مدخلا کریما، زه به داخل کړم تاسې هغه ځای ننوتلو ډېر ښه ته چې جنت ته. د سترګو زنا نظر ده، د ژبې زنا غلطې خبرې دي، د لاس نه پردۍ ښځې ته لاس ورکول دي، د پښو زنا غلطو ښځو په دیدار او ملاقات باندې په دغه اراده باندې ورتل دي. دا مقدمات دي د لوی زنا دپاره. دغو ته یې ټولو ته صغیره ګناه ویل کېږي. د سترګو زنا ده، که د لاس نه ده، که د ژبې زنا ده، او که د پښو زنا ده، او دا جماع ته کبیره ګناه ویل کېږي. نو که کبیره نه وه، صغیره په نیک اعمالو معاف کېږي. خو که کبیره راغله، خو بل طرف ته مو پرون ویلي وو، صغیره چې دوام وي بیا بېرته کبیره ته ګرځي. چې روزانه غلط نظر کوي، توبه هم نه باسي، زړه ته د خوف هم نه لوېږي، اراده دې هم د ترک نه وي په زړه کې، بیا د هغې نه کبیره جوړېږي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. په میراث کې موږ ویلې چې دوی ښځې د یوه سړي په ساتي. جهاد ته نران تللی شي، ښځې نشي تللی. داسې څه احکامات چې راغله، نو صحابیات ښځې د نبي علیه السلام په وخت کې چې رسول الله باندې ایمان هم راوړی، لیدلی هم ده. څه ښځې راغلې، څوک وي چې خپله ام المؤمنین ورته ویلې نبي علیه السلام ته چې نران جهاد ته ځي، هغه ثواب ګټي، موږ ته اجازه نشته، دغه ثواب نه موږ محروم. او په میراث کې دوی د موږ د چند برخه وړي، ضعیف خو موږ یو، موږ سره ډېره پکار وي چې ښځه دنیا نشي ګټلی، سړی خو مزدوري هم کولی شي، او سړی ته ډېره ورکړه شوې ده، موږ ته کمه. الله وی کوم تقسیم چې الله کړی په هغه راضي اوسئ. تمنا د هغه شي مه کوئ، خواهش د هغه شي مه کوئ چې بعضې الله په بعضو باندې بهتره کړي دي. تمنا دا ولې ناروا ده؟ د نیک عمل تمنا وایي، تمنا خواهش چې د نیکي کې چا بل ته ورکړي، اخر حسد درسره پیدا کېږي. تا ته به هغه شی پیدا کېږي نه، په ده د ذاتي بیا اخر نه لورېږي، چې ده د نه ولري د حسد شو، حسد ګورای کبیره شوه. دا چې الله فرق پیدا کړی د نر او د ښځې په مابین کې. نر کې قوت جسمانی، په ښځو کې دومره طاقت په بدن کې نشته لکه په سړي کې چې ده. قوت عقلي، عقل د انسان د نر چې څومره زیات، د ښځې دومره عقل نشته. تدبیر د امورو چې نر کړی شي، ښځې دومره نشي کړی. د دغې وجې نه انبیا په نرانو کې دي، په حدودو په قصاص کې شهیدان په نرانو کې دي. امامت و پاچاهي حق د نرانو ده. خطبه، اذان، امامت حق د نرانو ده. ځکه الله په دې کې امتیازات پیدا کړي دي، په ښځو کې نشته. نو دوی د دغه تمنا نه کوي. ولا تتمنوا ما فضل الله به، ارمان مه کوئ تاسې د هغه شي چې غوره ګرځولی دي الله تعالی په هغه شي باندې، بعضکم بعضې د تاسې لکه ناران علی بعض په بعضې نورو باندې لکه ښځې. هر چا ته خدای په خپل مقام ورکړی. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. او عمل دی چې هم خدای نه ضایع کوي. سړي ته هم برخه د ثواب د هغه څه نه ده چې دی عمل کړی، ښځې دپاره هم برخه د ثواب د هغه څه نه ده چې دی کسب کړی. نور دا تمنا مه کوي چې زم داسې وایي لکه دی، اخر حسد پیدا کېږي، بلکې واسألوا الله من فضله، د الله نه سوال د فضل کوي. دا بل په ذهن کې مه درولئ
چې دا پلانکې داسې د پلانکې غوندې دنیا ما وایي، پلانکې غوندې علم دې ما وایي، د پلانکې غوندې قدرت دې ما وایي، د پلانکې وایي، ځکه دغه د یو شخص ذهن چې په ذهن کې راولي اخر هغه شی به تا ته پیدا کېږي نه حسد پیدا کېږي. دا اکثره علما چې په خپل منځ کې حسد کوي وجې چی وي؟ ګورې نیکه طبقه ده، یو عالم په یو علاقه کې اوسېږي، بل عالم ورغی ښه عالم، په کار خو دا و چې دا عالم په خوشحاله وه چې ښه عالم راغی علاقې ته، د ما مسؤلیت کم شو، اوس به ایمانه خلک ذاتي پوښتنې ډېرې نه کوي، شاګردان به ډېر مات نه تږي، کتابونو به ډېره مطالبه د مانه نه کوي، نور مسؤلیتونه به د ما ډېر نه وي، خو یو ته خدای پاک عزت ورکړي، هغه فضیلت خدای ورکړی، په خلکو کې قبول، خلک یې احترام کوي، خلک یې قدر کوي، د خلکو مرجع د خلک ټول هغه ته ورځي، بس په ده ذاتي پوچي ذاتي حسد کوي، ملا سره کوشش ذاتي کوي چې یو غلطه فتوا او پروپاګانډه پسې جوړه کړه، بدنامه یې کړه، خو دا کوشش به وي چې دا روان کړي. که هغه نه وي الله ته دې سوال کوي، بیا د الله په خزانو کې هېڅ کمی نشته، خدای پاکه ما ته ښه علم نافع راکړي. یو بل حسد مه کوه، بل ته معنا نه کوه، د الله په خزانو کې کم دي، په یوه خجور یو غره باندې ثواب ورکوي، خو ښځه دې الله ته سوال کوي چې خدایه ته مې په آخرت کې مقام چکې، ته ما ته په جنت کې غټ مقام راکړي، د ثواب غوښتنه دې کوي. لکه نر ته چې امتیازات خدای پاک ورکړي، ښځو ته چې بیا کوم امتیازات ورکړي هغه بیا په نر کې نشته. الله رحیم و کریم ذات ده، په بعضې داسې اعمال دي چې ښځې ته ثواب شته سړی نشته، سړي هغه برخه نشته. لکه دا د حمل تکلیفونه چې 9 میاشتې 10 میاشتې ښځې اولاد په خېټه کې ګرځوي، دغه اولاد سره چې څومره تکلیف دا تېروي، په دغه الله ثواب ورکوي که نه ورکوي؟ دغه ښځه چې د اولاد د پیدایښت په وخت کې کوم دردونه تېروي، حتی که د پیدایښت د اولاد د وجې نه مړه شوه، مقام د شهادت ته په سنګر کې د کافر د لاسه مړ شو، شهید ده، دا په خپله بستره په خپل ځای مړه شوه، مرګ د شهادت ته. دا چې دا د اولاد خدمت بیا تر 2 کلو پورې خپل وجود شودي ورکوي او د دغه بچي خدمت کوي، دا د بنده د چا ده؟ ضعیف مخلوق د الله ده. ګورې ضعیف مخلوق د الله ده، ګندګي دا صفا کوي، کالي دا صفا کوي، هر څه دغه خدمت نه ران کړی شي، د دغه ثواب بیا د ښځو ده، بیا د سړي نه. دا چې ښځه په کور کې په اخلاص پختن وکړي، دا میړه چې عبادت ته خلاص ته د دې په دغه خدمت باندې خلاص ته د هغه په ثواب کې ورشریکېږي، د دغه خدمت ثواب بیا د دې ده، هغه د میړه نشته. نو ښځو ته خدای خپله برخه ورکړې، نرانو ته هم خپله برخه ورکړې، او د نرانو عظمت زیات ده. وروسته به بیا راځي الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. الله عظمت نر ته ډېر ورکړی، خو ښځه خو محرومه نه ده، بې ثوابه خو نه ده، په خپل مقام کې خو خدای پاک دې ته خپل عزت ورکړی. ان الله کان بكل شیء علیما، الله تعالی په هر شي باندې عالم. ولكل جعلنا موالیا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا. مخکې په ابتدا د هجرت کې حضرت پیغمبر علیه السلام به یو مهاجر یو انصاري سره ورونه کړه، دغه دواړه به ګډ د ورورګلوۍ ژوند کوه، حتی باب به د انصاري و خدمت به مهاجر کوه، روپۍ او دنیا به سره شریکه وه. په ابتدا کې میراث هم یو بل دی دوه سره وړ، مهاجر به مړ شو انصاري میراث ته وړ، انصاري به مړ شو مهاجر ایمان ته میراث ته وړ. وروسته مهاجر هم را ډېر شو، د هغو خپل خپلوان قریبان پسې راغله، خو مخکې به کله د یو سړي کور نه یو سړي هجرت کړی و، نوره کورنۍ به مشرکه وه یا به پاتې وه، هجرت به نه و کړی. الله بیرته آیتونه د میراث نازل کړ، هر سړي نه میراث خپل قریب وي، بل څوک میراث نشته. او عقد موالات څوک یې دا منسوخ ده، اوس نشته، زموږ د امام صاحب مذهب باندې اوس هم شته داسې صورت ده. اوس یو سړي ته تا دعوت ورکړو د اسلام، هغه وی ګوره زما خو دلته نه تربرونه شته، نه مې قریبان شته، زه اسلام راوړم، خو یو سر به یم دلته، بیا به خلک د ما سره ظلم کوي، که ته د ما سره معاهده کوې چې څوک به ظلم ته په ما نه پرېږدي،
که زه بیا مړ شوم د ما میراث دی تا کله یک طرفه به و دغه به خپل قریبان درلود دا یوه هغه بل به نه درلود چا نه به درلود یو به دا ورته ویلی اوس دنیا ته د ما نه قتل خطا وشي دیت به ته بیا راسره پرې کوې جنایت وشي هغه جنایت به ته راسره پوره کوې خو که زه مړ شوم د ما میراث دی تا کله به طرفین و یو طالب د یوه ځای راغلی بل د بل ځای راغلی خو یو مهاجر د یوه ملک نه راغلی بل د بل نه دغو دواړو به عقد موالات وکړو ما او تا به داسې یو سره معاهده به وي که تا د چا سره جنجال او خفګیان راتلو زه به د تا حمایت کوم که ما راتله ته به د ما کوې که ته مړ شوې بیا به د میراث د ما وي که زه مړ شوم بیا به میراث د تا وي دغه عقد موالات شته یا د معاهده په نیک عمل کې سره شوې ده په هغه به وفا کوئ میراث نه دا د نیک معاهدې په به چې عقد شوی په هغه به وفا وي ولکل جعلنا موالیا لپاره د هر یو د نارینه او د ښځې ګرځولي دي موږ وارثان چې هغه به خپلې برخې تر اخلي مما ترک الوالدان والاقربون د هغه مال نه چې پرېښي مور و پلار او قریبانو والذین عقدت ایمانکم او هغه کسان چې هغه سره غوټه شوي دي قسمونه دي تاسې معاهده مو ورسره کړې ده په دوستي په آتوهم نصیبهم ورکوئ هغو ته هغه برخه د دوی ان الله کان علی کل شیء شهیدا الله تعالی په هر چیز باندې شاهد ده